کوم خلق چې په حرامي طریقې سره مالونه خوري او ګټي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي فلهم النار یوم القیامه د قیامت په ورځ باندې د خلکو د پاره اور دی اور ځکه الله رب العالمین فرمایي ولا تاكلوا اموالکم بینکم بالباطل ای مؤمنانو په ناحق طریقې سره مالونه مخوري د حرام دي انس رضی الله عنه ته نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یا انس اطب کسبک تجب دعوتک انسا کسب دی پاک کا نو الله رب العالمین به دعاګانې قبول کړي ځکه کله چې یو سړی خپل خېټې ته یو نوړی هم د حرام واچي پیغمبر علیه السلام فرمایي فلا یستجاب له دعوه 40 یوما څلوي خورز د دې دعاګانې نه قبليږي زمونږ اوساسو دعاګانې به قبول شي من الله رب العالمین تعالی سونه اوچت کړی دی ورته جاړو خو بل طرف ته چې وګوري زمون په خېټو کې حرام پراته دي څنګه به زمون دعاګانې قبول شي پیغمبر فرمایي فلا یستجاب له دعوه 40 یوما څلوي خورز دعاګانې نه قبليږي من زمون استاد په خېټو کې خو یو نه څه بلکې اکثر مال پکې حرام پروت دی او شمس الدین زاهدی رحمه الله کتاب الکبائر کې یو حدیث را نقل کړی دی وای من لم یبال من اين اکتسب المال څوک چې دا پروا نه کوي چې د کومې طریقې سره مال حاصل کو اکثر خلک دا پروا نه کوي که په حلال حاصل کو که په حرام حاصل کو غم نه کوي وی پیغمبر علیه السلام فرمای لم یبال الله من ای باب ادخله النار بی الله رب العالمین هم دا پروا نه کوي که د جهنم په هر دروازه باندې به داخل کړي به د سره داخل کړي ابو هريره رضی الله عنه د دې وجنه فرمایي و چې د حرام مال د خورلو د وجنه دا ډیره بهتره ده ان د دینه دا ډیره بهتره ده چې په خېټه کې خاوري واچي او خولې ته خاوري واچي د دینه چې مال په حرامي طریقې سره وګټي قدرمن مسلمانانو ورونو اکثر مسلمانان ورونه ته په حرامو کې مبتلا دي حرام کوي نته صبرېږي دیو جن شمس الدین زاهدی رحمه الله یو بل روایت را نقل کړی دی کتاب الکبائر کې یؤتى یوم القیامه باناس معهم من الحسنات كامثال جبل الله رب العالمین به د قیامت پر باندې خلق راولي چې د دې خلکو سره به دومره نیکیانې به وسره په شان د غرونو ډېرې نیکیانې به وسره خو الله رب العالمین به دا خلق به جهنم ته ورواچي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته صحابه کرام فرمایي تا ولی یا رسول الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته فرمایي كانوا يصلون ويصومون ويزكون ويحجون غير أنهم كانوا إذا عرض لهم شيء من الحرام أخذوه فأحبط الله أعمالهم دی خلقو به منځونه کول دی خلقو به زکاتونه ورکول حجونه هم کول علاوه د دینه چې کله ورته یو شی ملاو شو هغه به د حرام او بس دی به پروا نه کوله وا به خستل د دې وجنه الله رب العالمین ټول عملونه ورته حبط کړل ورته ضایع کړل او الله رب العالمین دا خلق جهنم ته واچول قدرمند مسلمانانو ورونو نو ډیر علماء کرام لیکلي دي شمس الدین زاهبی صاحب ټول علماء کرام دا لیکلي دي چې په دې کې هر هغه سړی داخل دی په حرام مال کې چې کوم سړی په ناحقه طریقې سره مال ګټي کوم سړی هم چې په ناحقه طریقې سره مال ګټي په غلطي طریقې سره مال ګټي دا مال حرام دی او دا چې کله خېټې ته واچي الله رب العالمین به څلوي خرج دعاګانې نه قبليږي نو په دې کې غل هم داخل دی په دې باب کې سودخور هم داخل دی په دې باب کې هغه سړی چې قمار کوي جوارګری کوي دا هم په دې کې داخل دی او په دې کې هر هغه دکاندار هم داخل دی چې په غلطي طریقې سره تجارت کوي او ګټه کوي او په دروغ باندې قسمونه خوري دغه هم پکې داخل دی الله رب العالمین دې مونږ ته دغه حرام خورونکو نه دې مونږ الله رب العالمین وساتي ورب العزت دې مونږ ته حلال رزق را نصیب کړي چې مونږ حلال رزق